د دوها مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 93 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى پرنا ورځ قسم او په شپې چې کله هغه له چوپتیا سره خوره شي ای پیغمبره ستا پروردګار ته هیڅ کله نه پریښی او نه درنه ناراضه شوی دی وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ورومرو ستا لپاره آخرت له دنیا څخه ډیر ښه دی او ډیر ژر به ستا پروردګار تا ته دومره شی درکړي چې ته ورباندې خوشحاله شي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى آیا هغه ته یتیم ونه میندلې او بیا یې پناه درکړه او ته یې د شریعت له احکامو څخه نابلد وموندلې او بیا یې لارښودنه درته وکړه ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث او ته یې بېوزلی وموندلې او بیا یې شتمن کړې نو پر یتیم باندې قهر مه کوه او سوالګر مه رټه او د خپل پروردګار د نعمت څرګندونه وکړه